ستا بېروخي ستا له اختیاره نه ده، ستا بېروخي ستا له اختیاره نه ده، ستا لیونې به ستا له ښاره وځي. که مې ډیوه د انقلاب بله کړه، که مې ډیوه د انقلاب بله کړه، شله ګیدړه به له غاره وځي. د حسن انتها د مینې زور دی محمد، د حسن انتها د مینې زور دی محمد، د زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد. صادقه دا مقام د بل انسان په نصیب چرته، صادقه دا مقام د بل انسان په نصیب چرته، ته ګوره کور په کورو لور په لور دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ملګرو سلامونه، نیک هیلې او احترامات مې قبول کړئ. ستاسو ورور امین فطرت د یو نوي مرکې سره لونخوړ سپلنو ډېرې ته چېرته چې زموږ یو خوږ ملګری په پښتو مین، د پښتو په ادب مین، چې نن سبا د پښتو په ادب کې په لونخوړ په علاقه باندې ډېر یو نوموړی کار کوي، یو ښکلی خیال لري. راغلی ما زما د خبرې مطلب تیمور فاتح صاحب له راغلی یم چې ستاسو دپاره د هغوی نه څو شعرونه ریکارډ کړم، د هغوی د ژوند په حواله باندې ورسره هم خبرې اترې وکړو. راځئ ملګرو ټایم به نه خرابوم چې د تیمور فاتح صاحب سره مخاطب کړم. تیمور فاتح صاحب په پروګرام کې درته فخر علی او هرکلی ویم. مننه فطرت صاحب، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی، دومره ټایم مه خراب کو او مونږ سره هم دا وخت شریک کو. ډېره زیاته مننه هم کوم، بل ستاسو د کار هم ډېره زیاته ستاینه کوم. ډېره ښه هڅه کوئ چې د پښتو د ادب دپاره خپل ټایم مطلب تاسو خرچه کوئ او راځئ داسې تاسو شاعرانو سره کښېنئ او داسې روک خلک را پیدا کوئ شیشې طرف ته او د هغوی فکرونه د خلکو ته ښایي. نو زه هم ډېره ښه خبره ده او ډېره ستاینه زه ستاسو کوم. مننه جي. مننه ستاسو هم کوم چې په دومره مصروفه وخت کې چې یو طرف ته ډیپټي شي، بل طرف ته کور کلی ولس شي، غم خادي شي، د هغې باوجود هم تاسو دا ټایم مونږ له راکړو د پښتو د ادب په حواله باندې دا پروګرام زمونږ سره را جوړ کړو ریکارډینګ دپاره. ډېره زیات مشکوره م یم. تیمور فاتح صاحب وخت مو څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله فطرت صاحب، بس پرده ده پرته ده، د خدای ډېر زیات شکر دی. او تاسو خو ولیده زموږ علاقه، بس په دې کې ژوند کوو، لګیا یو، ډېر ښه تېرېږي. ماشاءالله دا خو ډېر زیات ښایسته ځای دی. زه چې په خپله هم رالمه نو د کلي ماحول زما په خپله ډېر زیات په دغې وجه خوښه مې چې مونږ د بازار په شور شغرب کې سړی تنګ شي، نو د کلي دا ماحول په انسان ډېر خوږ لګي. تیمور فاتح صاحب اول به را سره د ملګرو سره څه شریک کړې، بیا به درنه وروسته تپوسونه کوم. فطرت صاحب یو غزل به تاسو ته د هم ډالې وي او ملګرو ته د هم ډالې وي. مطلع راز ده چې د یو بل نه بیزارو لکه ته او زه، د یو بل نه بیزارو لکه ته او زه، یو دوه مین په دارو لکه ته او زه. مننه. د یو بل نه بیزارو لکه ته او زه، یو دوه مین په دارو لکه ته او زه، ماتم لره تیارو لکه ته او زه، ماتم لره تیارو لکه ته او زه، ستومانه په انکارو لکه ته او زه. مننه جي. سلالو او مرجانو د یو چا په لاس، سلالو او مرجانو د یو چا په لاس، پیلې په یو تارو لکه ته او زه. مننه جي. هر څوک مسورلي د اوښ په شا کړه خو، هر څوک مسورلي د اوښ په شا کړه خو، خوړل یو خامارو لکه ته او زه. هر څوک مسورلي د اوښ په شا کړه خو، خوړل یو خامارو لکه ته او زه. یو کاروان پکې بیخي پر کاله پروتو، یو کاروان پکې بیخي پر کاله پروتو، لوټلی چا په جارو لکه ته او زه. مننه. منصور او ملاجان داسې یو ځای شو چې منصور او ملاجان داسې یو ځای شو چې ملګري په یو لارو لکه ته او زه. په دې ښار مې سم د کبو جال ورویشتو، په دې ښار مې سم د کبو جال ورویشتو، د کار سړي پشمارو لکه ته او زه. مننه جي. په دې ښار مې سم د کبو جال ورویشتو، د کار سړي پشمارو لکه ته او زه. چې مې خوب کې د محشر میدان لیدلو، چې مې خوب کې د محشر میدان لیدلو، څوک خاورې په سر بارو لکه ته او زه. مننه جي. دوه مین د خپلو ژبو اویزانو، دوه مین د خپلو ژبو اویزانو، فاتحه په دې ښارو لکه ته او زه. او وختونه به د غزل وي او پروګرام هم د غزلو دی. نو یو غزل خو د شاعر بچي وي، هر یو ورته ګران وي، او په دې بچو کې هم بعضې لږ نیازبین وي.
دا غزل ما ته ډېر زیات نیازبین دی او سود مې کېږي چې د مینوالو سره یې هم شریک کړم نو تاسو د ډالۍ وي چې یو چا به مې د ښار د کوڅو کندې سازولې یو چا به مې د ښار د کوڅو کندې سازولې تالان را باندې ګډ او چا شندې سازولې مننه جي وحشت مې د منزل د ناوې ښې څپېړې ویستې وحشت مې د منزل د ناوې ښې څپېړې ویستې خالاتو د سفر لارې دوچندې سازولې مننه جي وحشت مې د منزل د ناوې ښې څپېړې ویستې خالاتو د سفر لارې دوچندې سازولې ما د بېوسۍ نه د بازار شربت ته نه کتل ما د بېوسۍ نه د بازار شربت ته نه کتل غربت مې د بچو په شونډو تندې سازولې مننه جي ما د بېوسۍ نه د بازار شربت ته نه کتل غربت مې د بچو په شونډو تندې سازولې ژبه د وایز پکې ګونګی وه دا جوړ کمه وه ژبه د وایز پکې ګونګی وه دا جوړ کمه وه پنکار یې په تصویر کې سترګې بندې سازولې مننه جي ژبه د وایز پکې ګونګی وه دا جوړ کمه وه پنکار یې په تصویر کې سترګې بندې سازولې بېشماره ناکړدی دي خو زما په مخ څه داسې بېشماره ناکړدی دي خو زما په مخ څه داسې د وخت څپېړو هم خپلې مړوندې سازولې راتلونکي امنیت ته مې د کور لارې ښودلې راتلونکي امنیت ته مې د کور لارې ښودلې دا ځکه مې په وره نهې څرګندې سازولې کاتب یم په خپل قام د بادارانو چارې لیکم کاتب یم په خپل قام د بادارانو چارې لیکم دې بازو خو د سوال اوبو ته ژرندې سازولې کاتب یم په خپل قام د بادارانو چارې لیکم دې بازو خو د سوال اوبو ته ژرندې سازولې آخر ورته پاتخ د رواج مجبورو پړ کړم آخر ورته پاتخ د رواج مجبورو پړ کړم که ډېرې مې د ټیټو سترګو برندې سازولې پاتې صاحب هغه یو شعر کاغذ تاسو وي کاغه د بل یو ملګري وي چې په هغې کې ستاسو د ژوند یوه لمحه پرته یو ستاسو ډېر زیات خوښي چې تاسو کله هم په تنهایۍ کې هغه شعر در یاد شي ځان سره یې وایي فطرت صاحب داسې تپوس دې وکړو چې ډېر زیات دی د اکرم بهرحال یو هغه شی چې تاسو ډېر زیات خوښوي ما ته خپل یو غزل ډېر زیات یادېږي زه به د هغې نه یو دوه شعره تاسو ته یم زه چې حسم په لار روان یم نو اکثر د هغې زمزمه کوم چې ستا بېروخي ستا له اختیاره نه ده ستا بېروخي ستا له اختیاره نه ده ستا لیونې به ستا له ښاره وځي که مې ډیوه د انقلاب بله کړه که مې ډیوه د انقلاب بله کړه شله ګیدړه به له غاره وځي ډېر ښه دی ډېر فطرت صاحب یو غزل مطلع عرض ده چې رقیبان که د میږو په دود کثیر شي رقیبان که د میږو په دود کثیر شي پروا نشته که مې دار د سر تقدیر شي رقیبان که د میږو په دود کثیر شي پروا نشته که مې دار د سر تقدیر شي پوهه ستا د بېروحۍ په اندازه یم پوهه ستا د بېروحۍ په اندازه یم یوه ورځ به مې د سترګو نم بهیر شي شکرانه کې به د سر پټکې ورکوم شکرانه کې به د سر پټکې ورکومه که د یار وصال زما د خوب تعبیر شي مننه جي شکرانه کې به د سر پټکې ورکومه که د یار وصال زما د خوب تعبیر شي سکړ ماښام چې سندریز شي خوند پیدا کړي سکړ ماښام چې سندریز شي خوند پیدا کړي چې آهنګ پکې د چنګ د بم او زیر شي مننه جي سکړ ماښام چې سندریز شي خوند پیدا کړي چې آهنګ پکې د چنګ د بم او زیر شي د ادب په دونکاچه داسې اوسېږه د ادب په دونکاچه داسې اوسېږه چې د فکر د خوشحال بابا تصویر شي مننه جي بوزغلي چې د حسد پکې ټوکېږي بوزغلي چې د حسد پکې ټوکېږي هغه زړه به د نفرت د قید اسیر شي بوزغلي چې د حسد پکې ټوکېږي هغه زړه به د نفرت د قید اسیر شي بیداري خو د شعور په قلم غواړم بیداری خو د شعور په قلم غواړم کښت به ځکه د الفت زما جاګیر شي مننه جي بیداری خو د شعور په قلم غواړم
کښت به ځکه د الفت زما جاګیر شي دا صفت خو به د پاک غني سبحان وي دا صفت خو به د پاک غني سبحان وي چې نظر یې په دې درست جهان قدر شي دا صفت خو به د پاک غني سبحان وي چې نظر یې په دې درست جهان قدر شي جهالت او ثقافت دواړه جدا کړه جهالت او ثقافت دواړه جدا کړه داسې مه کړه چې خادي د غم په څیر شي جهالت او ثقافت دواړه جدا کړه داسې مه کړه چې خادي د غم په څیر شي او اخري شعر د فطرت صاحب چې که د ذوق د ودانۍ فکرونه چیړي که د ذوق د ودانۍ فکرونه چیړي هر غزل به د فاتحه بې نظیر شي ډېر ښه شعر دی یار ډېر ملګرو دا و تیمور فاتح صاحب چې موږ او تاسو ته خوندور شعرونه او خوندور غزلې واورېدلې د دوی ډېره زیاته مننه کوم ډېره شکریه ده کوم چې موږ له وخت راکو قدر یې راکو عزت یې راکو ان شاء الله تعالی بیا به راځو بیا به دې مرکې کوو که ژوند او خیري ملګرو دا مرکه هم په دغه ځای راټولوم د فضل رازق فضل صاحب په 2 شعرونه راټولوم چې مننه چې مې ټول عمر په ولو ګرځولي هم هغو راته بیا ګوتې سنډولي چې مې ټول عمر په ولو ګرځولي هم هغو راته بیا ګوتې سنډولي خوله زما په شونډه کې د بدل واخله خوږه یاره ما دانګلي نه دانګلي خوله زما په شونډه کې د بدل واخله خوږه یاره ما دانګلي نه دانګلي بربنډ مخ کلي کې ګرځه پروا مه کړه په خټانو سپېلني راټوکېدلي ملګرو چې چېرته هم یې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې یې پروګرامه پورې په لوی الله سپارم چې چېرته هم یې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان